زه نن صبر نه لرم، نشم خونه مباسه څه وخت مې راغونډه باسه دا خلک څه وایي؟ خلک بیا څه وایي؟ تر کله نو چوپتیا د چوپتیا ماتو خپرونې درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او سلامت اوسئ. ګرانو اوریدونکو، ټول پوهیږو چې بچه‌بازي یوه شومه او بده پدیده د قانون خلاف او د اسلام سپېڅلي دین له نظره یو حرام او ناروا عمل دی. چوپتیا ماتو خپرونه په دې موخه آماده او خپریږي تر څو ټولو هیوادوالو ته د بچه‌بازۍ ضد اړین معلومات ورکړي او خلک دې ته وهڅوي چې پر ضد یې مبارزه وکړي، تر څو دا تشویق رامنځته شي چې د دغه بد عمل په وړاندې غږ اوچت کړي. د دې خپرونې داسې موضوعاتو ته ځانګړي شوي دي چې پلرونه او میندې خپل اولادونه د بچه‌بازۍ له سیوري خوندي او په غوره توګه د هغوی روزنې ته پاملرنه وکړي. د دیني عالمانو، قانون پوهانو، ټولنپوهانو، ښوونیزو او روزنیزو کارپوهانو نه به هم په خپرونو کې اورو چې څنګه کولی شو خپل ماشومان، نوي ځوانان او ځوانان د بچه‌بازۍ له دغه بد عمله لرې او خوندي وساتو. خو پوښتنه دا ده چې ماشومان او ځوانان څنګه په دغه لومه کې راګیریږي، ولې دې لارې ته رابلل کیږي او د خلاصون لاره یې څه ده؟ د دغه ځوابونو پیدا کولو لپاره په مهربانۍ سره د چوپتیا ماتو خپرونې سره اوسئ. ګران اوریدونکو، دا اونۍ او دا خپرونه د ماشومانو په وړاندې بې غورۍ ته ځانګړې شوې ده. اوس هم د خپرونې د موضوع په اړه له میلمه سره بحث او خبرې لرو. سید مصطفی حماس د پوهنتون استاد دی، په استودیو کې زموږ سره دی. دوی ته ښه راغلاست وایم. استاد سلام، ستړي مه شئ. ډیره زیاته مننه. وعلیکم السلام. ښه او آباد اوسئ. ډیره مننه استاد. خپلو اولادونو ته نه پاملرنه او بې غوري د هغوی په راتلونکي کې څه پایلې لري؟ اولادونه د الله تعالی لویه تحفه ده. نو تر ټولو ستر خیانت د الله سره دی چې دغه امانت یې ضایع کړ. خپل ځان دپاره هم سرخوږی جوړ کړ، د ټولنې دپاره هم سرخوږی جوړ کړ، د خپلې کورنۍ دپاره هم یو ننګ او عار رامنځته کړ. هر انسان پرته له استثنا الله تعالی استعدادونه ورکړي، چاته په یوه برخه کې، چاته په بل برخه کې، چاته په بله برخه کې، چاته په بله برخه کې. نو که یو څوک خپل اولاد ته جدي پاملرنه ونه کوي، د هغه شخصیت ته پاملرنه ورکوي، د هغه استعداد ته پاملرنه ونه کوي، نو معنا دا چې د په خپل لاس باندې تبر راواخیست او د تبر دپاره لاستی شو او هغه استعدادونه چې د په طفل کې دي، چې د کورنۍ د ویاړ لامل ګرځي، چې دا ورباندې تل سرلوړی اوسي، د ټولنې دپاره یو داسې شخصیت جوړیږي چې هغه ټولنه ورباندې د پرمختګ لوري ته ځي، د کورنۍ د هیواد دپاره یو لوی افتخار ګرځي. دغه استعداد راواخیست او له خاورو سره یې خاورې کړ. نو د په حقیقت کې له ځان سره هم خیانت وکړ، له خپل اولادونو سره هم خیانت وکړ او د ټولنې سره خیانت وکړ او د الله تعالی د دغه لوی نعمت سره خیانت وکړ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. هر یو د تاسو شپون دی، هر یو، او هر شپون د خپل رمې مسئول دی. دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره جالبه تشبیه کړي. رئیس جمهور شپون دی د رعیت په اړه باندې، پلار شپون دی، مور شپنه ده د خپل اولادونو په اړه باندې، د هغوی د لوږې نه، د هغوی د تندې نه، د هغوی د صحت نه، او په ځانګړې طریقه باندې د هغوی د تربیې لپاره لومړنی مسؤلیت. رزق په الله باندې پور دی. طبیعي ده په یوه طریقه نه، په یوه طریقه باندې الله ټولو ته رزق رسوي، اما تربیه تر رزق نه ډېره زیاته مهمه ده. ځکه که چیرې ورته پاملرنه ونه کوي، د هغوی تربیې ته بېغوري وکوي، معنا دا چې دوی په خپلو لاسونو باندې د خپل اولادونه راواخیستل او د دغو بچه‌بازانو، معتادینو، ناوړو کسانو په خوله کې ورښکاره کړل، لکه یو څوک چې یو میږه راواخلي او د لیوه خولې ته یې په خپل لاس باندې ورخطا کړي. ډیره مننه. اوس که راشو استاد، په دې ارتباط چې خپلو اولادونو ته نه پاملرنه او بېغوري څومره بچه‌بازانو ته موقع برابروي تر څو له هغوی نه ناوړه ګټه واخلي؟ که څنګه چې یادونه وکوله، په خپل لاس باندې د هغوی په لاس کې ورته ورکړه چې د هغوی شخصیت یې ختم کړ او د هغوی استعدادونه دې ور ووژل او د کور نه دې ورټل. بیا نو ته هر چا نه ملامتي په خپله په دغو والدینو باندې ده، ځکه دوی د زمینه ورته مایسده کړې وه. که د هغه تربیت ته د پیل نه توجه شوی وای، د هغه سره په حکمت سره چلند شوی وای، د هغو د راتلونکي په اړه باندې فکر شوی وای، د هغوی د تعلیم پر باندې فکر شوی وای، ټول خلک هم د تعلیم دپاره نه دي پیدا. اما
حرفه خپل یو بهترین شغل دی. ډیر داسې پلرونه دي متاسفانه چې کله اولادونه په ښوونځیو کې ناکام شي یا په پوهنتونونو کې ناکام شي یا په هغه کې نو هغه ډیر د تهدید نه کار اخلي او وهل ټکول رټل ا دې باعث شي د ټولې تربیې نه لاس واخلي. نو خیر دی که مکتب ونه شو ویلی نو یو سالم انسان بارسالته انسان کسبګر د یو حرفې په کورس کې شامل شي ترڅو چې ځان ته یو بوختیا پیدا کړي. نو اساسي خبره همدغه ده چې دغه رقم مشکلات د وزګارتیا او بېسوادي رټل او د هغوی تربیت ته پام نه کول د خپله لکه په خپل لای چې وروړي او د دغه کسانو په لمن کې ورچوي او بیا به د دې لپاره په آینده کې که هر څومره سر ټکي د پلار نو بیا به څه لاسته نشي راوړی او یو لوی درد سر به د ځان دپاره د دغو طفل دپاره جوړ نو دا ډېر زیات ناوړه عواقب او ناوړه اغیزې لري په خپله په شخص باندې او په ټولنه باندې. جناب حماد صاحب دا ځینې میندې او پلرونه ولې د خپلو اولادونو د روزنې لپاره د بې پروا او بې غوره یا طرد کوونکي طریقې نه دوی کار اخلي؟ یو خو عمومي مسله دا ده چې د پوهې د کچې ټیټوالی دی. کله چې والدین تعلیم ونه لري دا ورته مهمه وي چې فقط اولاد وزیږوي. دا ورته مهمه نه چې دا اولاد چې ما وزیږولو دا خو ما نه تربیه غواړي دا خو د ما نه تعلیم غواړي دا نیروی بشري ده د ټولنې د پرمختګ دپاره. نو دغه احساس چې چا سره نی او د دې احساس د درلودل معمولا لامل همغه بېسوادي یا عدم احساس د مسؤلیت یا دغه درد نه لري په زړه کې. فقط دا ورته مهم وي چې اولاد راوړي. نور د دې د هغوی د سالمې روزلې دپاره کوم برنامه نه لري او ورته مهمه نه وي چې ما اولاد نه په آینده کې څه جوړ شي. داسې نه ده ډېر داسې بېسواده کسان دي زه پېژنم ټولنه کې بېسواده مور وي خو احساس یې ته پاکولتاپاس نه ډېر زیات وي. شپه او ورځ په دې فکر کې چې ما د زوی زما د لور راتلونکي څنګه روښانه کولی شم کوم کارونه زه من حیث مور تر سره کړم چې د ما دپاره د افتخار ټکری شي د پلار دپاره یې د افتخار لونګی شي. څنګه مې د اولاد داسې تربیه کړم چې هغه د افغانستان دپاره یو دومره خدمات وړاندې کړی شي چې افغانستان اقتصاد افغانستان سیاست د افغانستان اجتماع د افغانستان حالت په یو بل شکل باندې تغییر کړي او دا کیدای شي د انسانان دا کار کوي د اسمان ملایکه نه راځي چې هغه دا کار وکړي. په هر ټولنه کې چې دغه ټولنې بدلون موندلی دی همدغسې یو کس پکې پیدا شوی په ټولنه کې. نو زما د دې خبره نه چې څوک غلط برداشت ونه کړي چې بېسواده میندې یا بېسواده پلرونو دا کار کوي بلکې د احساس نه درلودل متاسفانه او د اولادونو په اړه باندې یوه برنامه نه درلودل متاسفانه د هغوی راتلونکي ورته مهمه نه ښکارېدل چې هغوی راتلونکي باید څه کوي. ځینې ته فقط دا مهمه وي چې اولاد مې رالوی شي ما ته که څه را پیدا کړي او ډوډۍ را پیدا کړي او کار وکړي هغه که دارې طریقې نه وي دا ورته مهمه وي خو دا ورته مهمه نه وي چې څنګه محترمانه ژوند وکړي څنګه هوسا ژوند کوي څنګه د ټولنې لپاره ښه خدمات وړاندې کړی شي. ډیره مننه سید مصطفی حماس د پوهنتون استاد له تاسو نه چې راغلی خپرونې ته او موږ دوستانو سره مو ګټورې خبرې شریکې کړې. مننه ښاد اوسئ. میندو او پلرونو ته سپارښتنه. ګرانو میندو او پلرونو ماشومان او نوي ځوانان هغه وخت منحرف او د ناوړې ګټې اخیستونکو قرباني کیږي چې میندې او پلرونه د خپلو ماشومانو په برخه کې بې پروا وي او د خپلو ماشومانو راتلونکي ته ارزښت ورنکړي او د هغوی چلند په پام کې ونه نیسي. دا ډول میندې او پلرونه په کور کې فزیکي، رواني او عاطفي شتون نه لري او حاضر نه دي چې په کورنۍ کې فعاله رول ولوبوي او خپلو ماشومانو ته په نه پاملرنې سره د هغوی د انحراف زمینه برابروي ځکه چې دا ډول میندې او پلرونو ته د خپل ماشومانو پر رفتار څارنه او د هغوی د ملګرو د کنټرول معنا او مفهوم نه لري او د ماته یې څه تاته یې څه موږ ته یې څه سیاست په کور کې کاروي او د ناوړه ګټه اخیستنې اشخاص د کورنیو له دې وضعیت څخه په خپله نفع کار اخلي او همدا سبب کیږي چې ماشومان او نوي ځوانان د دې ډول افرادو قرباني وګرځي. ګران اوریدونکو د دې اونۍ په خپرونه کې مو واورېدل چې د ماشومانو په وړاندې بېغوري څه پایلې لري. تر بیا او بلې خپرونې چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم تاسو په بخښونکي الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې.